السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی ایسی، لا، لابا. دا درې لغاتونه څه معنا لري او د دوی په منځ کې څه فرق دی؟ کوم یو لغت په کوم یو ځای کې څنګه استعمالیږي؟ دا ټول په دې درس کې تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. ایسی. ایسی معنا دلته. ایسی دلته. Ici, à l'endroit exact où je me trouve. À l'endroit exact où je me trouve. Ici, هغه ځای لپاره استعمالیږي، هغه دقیق ځای، کوم ځای کې چې زه فی الحال موجود یم. À l'endroit هغه ځای چې exact یعنی دقیقاً où je me trouve چیرته چې زه موجود یم یا چیرته چې زه موقعیت لرم، هماغه ځای ته ایسی وایي، لکه دلته. لنډ معنا یې دلته. مثال په توګه Je suis content d'être ici. Je suis content d'être ici. Je suis content d'être ici. زه دلته خوشحال یم. Je معنا زه، suis یم، content خوشحال، d'être ici یعنی دلته چې زه دلته موجود یم. ici معنا دلته. لا. لا معنا هلته، یعنی یو څه چې تا نه یا هغه ځای چې تا نه لږ لرې وي، معنا لا یعنی هلته. لا proche autour de moi هغه ځای چې ماته نږدې وي یا زما په شاوخوا کې وي، ډېر لرې نه وي، هغه ځای لپاره لا استعمالیږي. proche معنا نزدې، autour de moi یعنی زما په ګرد چاپېر کې. لکه مثال په توګه Je suis là. Je suis là. Je suis là زه دلته یم. Le chat est juste là, à 2 mètres de moi. Le chat est juste là, à 2 mètres de moi. Le chat est juste là, à 2 mètres de moi. یعنی پیشکه هلته دی، یعنی مانه 2 متره لرې دی. لا هغه ځای لپاره استعمالیږي کوم ځای چې تا ته ډېر نږدې وي یا ستا په ګرد چاپېر کې وي. لابا. لابا. لابا معنا هلته. لابا loin de moi mais visible. Loin de moi mais visible هغه ځای چې ما نه لرې وي خو لیکن د لیدلو وړ وي، هغه ځای لپاره لابا استعمالیږي. loin معنا لرې، de moi معنا mais مګر، visible د لیدلو وړ وي. لابا هلته هغه ځای چې ما نه لرې وي خو لیکن نظر مې ورته رسیږي، یعنی د لیدلو وړ دی. La tour Eiffel est là-bas. Je la vois derrière cet immeuble. La tour Eiffel est là-bas. Je la vois derrière cet immeuble. La tour Eiffel Eiffel Tower
Elle là-bas هلته دی. Je la vois. زه دا وینم. Derrière cet immeuble. د دې بلډنګ شاته. ایپل ټاور هلته دی یعنی لرې دی مګر نظر مې ورته رسیږي وینم. بیا دې لپاره لابا استعمالیږي. ویډیو لایک او خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی هم یو څه ترېنه زده کړي او همداسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زنګ په علامه باندې کلیک کړئ چې هر کله مونږ یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن یا خبرداری درشي او ویډیو ووینئ. تر راتلونکي ویډیو پورې خدای مو سپارم. ښه وخت ولرئ.